په یادو پروژو کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت په سل جریبه ځمکه کې د غلام خان بندر بارونکو موټرو لپاره د ټولو امکاناتو او اسانتیاو په درلودو سره پارکینګ جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. چارواکي وایي چې د یاد پارکینګ په جوړېدو سره به د غلام خان بندر په اوږدو کې د بارونکو موټرو د پارکینګ ستونزه حل شي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت رهبري په ټوله کې د هېواد د ځمکني ترانسپورت او د هوایي ترانسپورت د رغېدنې لپاره هلې ځلې کوي چې په دې لړ کې سږ کال یعنې چې د 2002 کال ده 40 پروژې تر کار لاندې دي په مختلفو ولایتونو کې او همدارنګه د هوایي چلند په برخه کې د میادینو انکشاف بیا رغونه دا هم پلان ده او کار ورباندې روان ده چې نن به تاسې په خوست ولایت کې د خوست هوایي ډګر هوایي ډګر کې د بیا رغونې یو پروژه شروع سي او افتتاح به تاسو شاهدان اوسئ. د غراض د 11 میلیون افغانۍ په لګښت د ځمکني ترانسپورت اداري ودانۍ او د 8 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست نړیوال هوایي ډګر د رنوې ترڅنګ د هموارکرۍ چارې هم پیل شوې. د خوست ولایتي چارواکي د یادو پروژو په پیل خوښي ښیي او زیاتوي چې په دې سره به په اړونده برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي. نو دا خو په دې 2 کلنه دوره کې تاسو ولیدله چې ډېر کار وشول ولله الحمد او لا هم روان ده او د مشرتابه په فکر کې دا خبره ده چې هغې پر هر وخت دوی انکشافي بودیجه ځانګړې کړي. د خوست ولایتي چارواکي وایي هغه وخت تللی چې پروژې به د شخصي ګټو په موخه پلي کېدې او چارې به یې د ټولو انجینري معیارونو خلاف وي. د دوی په خبره اوس هره پروژه د مسلکي اشخاصو تر څار لاندې په ښه معیار جوړیږي او د هر ډول فساد پکې مخنیوی شوی.